سلامونه وخت مو بخیر کامران افغان یم یو ځل بیا تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم ملګرو یو څه وخت مخکې ما د فارسیج اکاونټ په باره کې یو پوسټ کړی و چې راځئ په کور کې کښېنئ او پیسې وګټئ دا اصلا کې د ټرست والټ په نوم اپلیکیشن ده لومړی به دا اپلیکیشن ځان ته ډاونلوډ کړئ له دې کې به یو آی ډي غوندې ځان ته لاګین شئ له هغه وروسته به تاسې په دې ټرست والټ اپلیکیشن کې ځان ته د فارسیج اکاونټ جوړوئ او فارسیج اکاونټ دغسې نه جوړیږي تاسو به د یو کس لینک جوین کوئ هغه کس چې دا فارسیج اکاونټ ولري فارسیج اکاونټ چې دا د 1500 افغانیو په بدل کې جوړیږي څنګه جوړیږي اصلا کې دا فارسیج اکاونټ چې د بی ان بي په واسطه جوړیږي چې بی ان بي یو آنلاین پیسې دي بی ان بي ورته وایي څوک ورته وایي چې زما په اکاونټ کې 2 ډالر دی هغه ډالر اصل کې بی ان بي چې د اکاونټ پرې جوړیږي فارسیج اکاونټ نو ملګرو پوښتنه کړې وه چې ښه مونږ دا اکاونټ جوړم که مونږ په دې کې پیسې مو ګټله که نه ا طریقې کار مو ویلي و چې دغسې به داسې بل کس ته استشارات به کوئ لیږئ به اعلانات به کوئ هغوی تاسو لینک جوین کړو صحیح د تا اکاونټ ته پیسې راغلې اوس وایي مونږ دا پیسې څنګه وباسو د اکاونټ نه د فارسیج اکاونټ څخه د پیسو ویستلو یوازینۍ لار د بی ان بي خرڅول د انلاین کاروبار د یوه نمایندګي نه لري چې ته ورسې هغه ته د آنلاین پیسې ورکړې ورته د نقد روپۍ درکړي لکه د M10 مومو شرکت په افغانستان کې ده ته هغه ته د آنلاین پیسې ورکړي د خپل اکاونټ نه هغه ته نقد روپۍ درکړي دا شی نشته پکې په فارسیج اکاونټ کې یوازینۍ نقد پیسو راویستل هغه د بی ان بي لیږل دي څنګه به لیږي مثلا یو کس ته تا اعلانات ورکړه هغه د پوی کې هغه ته معلومات ورکړه نو هغه کس اوس بی ان بي ته ضرورت لري چې د فارسیج اکاونټ په جوړ کړي تاسو خو نه جوړیږي ته به دې کس ته بی ان بي لګې هغه به تا ته نقد روپۍ درکړي دغه یوازینۍ لاره ده او بله هغه بل کس د فارسیج اکاونټ جوړي بغیر له بی ان بي څخه او بغیر له لینک څخه هغه ځان ته فارسیج اکاونټ نشي جوړولی مثلا تا د یو کس ته معلومات ورکړه چې دغه فارسیج اکاونټ ته معلومات پوره ورکړه هغه ته سره وکړي کړه چې و بالکل زه هم غواړم جوړ کړم هغه څنګه جوړي ته به هغه ته د خپل بی ان بي لګې چې کله تا ورته بی ان بي ولېږله او هغه هلته اکاونټ جوړي هغه نه په اکاونټ کې هلته لینک غواړي نو ضرور به ته خپل لینک ورته لېږې چې کله تا خپل لینک ورته ولېږه نو تا ډالر ته به ډایرکټ 15 ډالر جمع شي یا هم 15 بی ان بي همدا سلسله روانه ده دا کوم کس چې تا لینک جوین کړی هغه بل چاته ولېږي هغه فیصدي هم تا ته بېرته راځي نو یوازینۍ لاره چې دی په نقدو پیسو راویستلو د بی ان بي لیږل دي یعنې آنلاین تجارت دا به ته مخ ته وړي مننه